هغه څاروی چې تا واخیست او هغه حاملو بچی په خېټه و بلار بو دغه څاروي باندې په حامله غوا اوښه میخه ګډه او چیلی بلار به ده 10 ورځې ورته پاتې دي میاشت ده لږې دي ډېرې بغیر د شک او شبهې نه پاکه صفا قرباني پې کېږي کم بچی چې په خېټه دی حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زکات الجنین زکات امه هغه څاروی چې حامله و بچی و په خېټه او تا ذبح که د 8-9 میاشتو بچی په خېټه کې مړ پروت و دا بچی ته خوړلی شي اگر چې نه دی حلال شوی نبی علیه السلام فرمایي چې مور دې وله حلاله کړه بچی خود په خود حلال شو خوړلی تا دپاره جایز او روا دي که چرته مړو او که ژوندی و بیا به په دې بچي باندې چاړه راکاږي یو حیوان دی سبا اختر دی نن بچی پیدا شو غوا ده میخه ده لنګه شو 15 ورځې مخکې لنګه شو دا بچی به ولاړ به په کومه ورځ چې د قرباني کوله مور به هم ذبح شي او بچی به هم ذبح شي او چاړه به پرې راکوي د هغه بچي چې د حیوان په خېټه کې دی او اندامونه روغ شوي دي او جوړ دي اوبه او وینه لا نه ده غوښه پرې راغلې ده بلکل که د چا زړه یې مني حلاله ده چې ویې خوري او که زړه یې نه مني نو په بل چا به نه حراموي حلال شیز دی ستا خوښه ده که خورې خوړلی شي او که نه خورې مې خورې